په ننګرهار کې وبدل سوي غالۍ د اروپا او امریکا په بازارونو کې موندل کېږي. د ننګرهار د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست د میرمنو د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام له لوري نږدې 2500 تنه د غالۍ اوبدلو په صنعت بوخت دي چې د دوی په لاس اوبدل سوي غالۍ او نور صنایع اروپا او امریکا کې په بازارونو کې موندل کېږي. د یادې ادارې له لوري د بهسود ولسوالۍ د تعمیراتو په سیمه کې هم 138 تنو ته د غالیو اوبدلو په برخه کې د کار موندلو زمینه برابره سوې چې 100 تنه یې میرمنې او 18 نارینه دي چې د دې صنعت سره په یاده سیمه کې د بیکارۍ کچه راټیټه سوې ده او خلک کولی سي چې د دې لارې د خپلو کورنیو اړتیاوې پوره کړي. دوی په هره میاشت کې نږدې 150 متره غالۍ اوبدي او بازار ته یې وړاندې کوي، خو که د خامو موادو او ځینو نورو برخو کې ورته سهولتونه برابر سي غالۍ به یې په نړیوالو بازارونو کې لومړی مقام ترلاسه کړي.